اکثر په ودونو خادیو او د اختر په شپه خلک هوایي ډزې کوي او نن سبا خو ځوانانو ټرینډ جوړ کړی دی چې هوایي ډزې به خامخا کوو. لومبۍ خبره خو دا چې هسې فضول خرچي ده او خپلو پیسو ته اور ورکول دي. بله دا چې قانوني خلاف ورزي هم ده. سرکار په بندیز لګولی دی او خلک ته په سختۍ سره منع کوي. انساني او اخلاقي جرم هم دی. بل چې دغه ګولې پاسه اسمان ته پایر کې نو داسې نه ده چې لاندې ځمکې ته نه راځي، خامخا راځي او بیا چې راشي نو سمې او غره ته نه ګوري، ګولې ړنده وي یا خو پې څوک سخت زخمی شي او یا خدای مکه څوک پرې مړېدلی هم شي. ستاسو د لږې خوشحالۍ او د مستۍ د وجې نه د ډیرو په کورونو کې غم او خفګان جوړ شي. خوشحالۍ کې په ویر اخته شي، سمه سکه خوشحالي پې اور کوي. خپلو کې د یو بل احترام وکئ، خپلو کې د یو بل سره مینه وکئ. دغسې بې خونده حرکتونه باید ونه کړو. د هوایي ډزو نه ځان هم وساتو او نورو ته هم ووایو چې دا کار ښه نه دی، ترې ګریز او پرهیز وکئ. که په کلي او محلې کې څوک داسې سپین روبي مشران وي چې د هغوی خبره کلیوال اوري نو پکار ده چې کشران او ځوانان د دې ناوړي او کبي حرکت نه په سختۍ سره منع کړي او هوایي ډزو ته یې پرې نږدي. شعر دی چې جنگ فساد دی، ستونزې حل کړئ، ټوپک مات کړئ، قلم خپل کړئ، کرکه مرګ دی، مینه ژوند دی، وخت بدل دی، ځان بدل کړئ. ګرانو ملګرو که ویډیو مو خوښه شوي وي نو لایک او د ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ چې دغه خصوصي پیغام تر ډیرو ورسیږي او زما یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. خوشحاله اوسئ.